کوټه کې د جلی او لک نکاح کېدل په نکاح ټیم کې د جلی کور والا پیسې په نکاح مهر کې ارس مخکې نوٹ کړیو او دی وخت هغه دا لیکلی 5 تولې سونا او پیسې ونه په 5 لک راوځه تر باید 8 لک ورپورې پیسې خي او دی وخت دا غلط پلار سره د کاغذ او دی وخت د جنې فلار د زړه ډېر خيرو د خپل زنګي او ته ځان په کورسه کې کینه واغت ته ویل استاد څومره د پیسو وسلیږي نکاح مهر کې هغه ول 1 لک ونه 2 لک پورې او که نور ساس د ډیماند هغه نور ډیماند هم زه پوره کولای شم خیر دی نو د نکاحان ته ویل د جلی فلار ته په نه کې 1 لک روپۍ ولیکا هغه بیا د زنګ بیا تاسو کو استاد څو تولې سونا وس کیږي څومره تولې ته جوړول شي ته ماته وای هغه ما 2 تولې سونا شتا نو ته ویل ته 2 تولې سونا نکاحان ته ولیکا نو دی وخت د جنې فلار سر نو خپل هم هغه ته د خیران شنو ته دا څنګه کار وکړلو بیا چې کله د جنې فلار کور ته لاړ اغله تاسو کو ته د سکار دا ول کړتا مخکې نه کاغذ نوٹ کړو هغه سي دی ونه کړلا و دا زما زنګو او بالکل دله من خپل لور ور کړه او دله ماغمه ته دا ویل ته څومره پیسې کې هودل شي سر ډیماند زه پوره کوی زما دومره وشتا نو به هغه ویل مله هغه انکار نه دی کړو کو دا پیسې وی مله بنزل نو هغه مله پوره کوله په هر شان دی یا خپل خپلوانه راخسته به چاله دوست راخسته به خپل ازمکه خرڅولې د به خماخه راخسته او کومه پیسو نام دغه سي ډیره خي وي عزت ولوس نام پیخي وي نو هغه هم د ازمکه شی به لازمي خرڅولې او دله ما خپل لور کړی وي نو خمه هغه به هم دا هم ډیر پټنشن په دا کې ځکه چې موږ دومره قرضدار وي او موږ دومره خلکو روپۍ دي نو د ټینشن به ډیر وي نو او بل خبر دا د زمنګ هم سره ما خپل لور ورکړه خو نه خو دې ما ځکه چې دومره قرض ما په دومره اړولې وي دی به څنګه جون پیرولې خمه مدا قرض به لازمي کلا سوالې نو دیغه ما د هر څه خپل کم کړو پیسې ارسمه په کم کړو هغه سو ته نو کاتل هغه دومره وس کیږي ما داسې وکړل نو ځکه چې د الک هم د جنې پلار ډیزرټ ډیرو خیرو بالکل د زنګ صحیح تاسو نه کړی د زنګ موږ دومره وس کیږي او بالکل د زنګ خبرې منلې دي نو د سخر هم سترګه په دیمون چې ته ذکر شله د چې بدومره ډیمانډونه یې خي به خامخا هغه سی به سترګې بل سره ملابېدل او به د کور کې به د جنې هم تنګ وي په ځکه چې تاسو په لګي د سټاپ پلار ما سره دومره خونه کو دومره پیسې را باندې کې خو دومره پیسې ما سره نه وي او دسي به بار د خبرې منځ کې لادانجی کور کې به ډیزر ډېری وي خو دی جلی پلار ډیزر ډیرو خیر او ډیر زبردست کار وکړو بیا حلق ته وکاتل او دومره پیسې او وس مطابق پیسې ومنلې ملدا ویډیو تاسو سره شریکم ځکه چې دا څه خلک هم شته دي خپل لور خیال هم داسې ساتي ملدا ویډیو تاسو سره شریکم او دا واقعیا په کوټه کې راغلی خو بالکل صحیح دا خبره ده او صحیح دا واقعیا راغلی او ملدا سره شریکم او دا ویډیو موږ په ځکه چې څنګه نیو دا په ځکه سره فالو کې یوټیوب باندې یوټیوب چینل سبسکرایب وکړئ ډېر مهرباني والسلام